السلام علیکم او ستړي مشه د ډیوا قدرمنو کتونکو اوریدونکو وکیل خان یم تاسو ته یو واری بیا ستړي مشه ویم او د ډیوا ستورو په دې خبرونه کې نن تاسو ملاوه هم د تکړه شاعر تکړه ځوان او د ګیلمن پښتین صاحب سره بعد هغه د ژوند او روستي چې کوم داغه گرفتاری او بیا د غشنت د بحرین ژوند د پاکستان ژوند په دې باندې به سره خبرې اترې کوو. تاسو هم په خبرونه کې برخه اخیستئ شئ. دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او د ډیوا د سوشل میډیا خبرونه ډیوا ستوري خبرونه ده. تاسو یې د واشنگټن ډي سي نه ګورئ. ګیلمن پښتین صاحب په خیر راغلی، ستړي مشه. سلامونه وکیل خان الله تا او د ډیوا ریډیو ټولو کارکونکو لیدونکو ته په پښتنه مینانه کې له سلامونه احترامات. خدای دې چې روغ جوړ وي او روزه یې ښه روانه وي. مننه. ټیک ټاک تاسو مو خو ټیک یو، الله دې وکړي چې زموږ اوریدونکي کتونکي او ستا مینوال هم ټیک ټاک وي، روغ جوړ وي، خوشاله وي. ته څنګه یې؟ ته راته خپله ووایه. والله ښه په څور کې وکیل خان الله ښه خوندور یم، د خدای شکر دی. د ژوند شپې دي ښې خوندورې روانې دي تېرېږي. صحیح، د ژوند شپې دي روانې دي تېرېږي. تا نه ډېرې خبرې سره کول غواړم چې د بحرین ژوند خوند و که د پاکستان د ژوند خوند دی که نه د بحرین د زندان خوند و د پاکستان د زندان خوند و. دلته پاکستان خو شروع دې نه کول غواړم. بل ورځ بیا ستاسو ګرفتاري شوې وه. دا ول د ګرفتاري پسې شوې وه، تاسو چل کړو بیا؟ دا خو وکیل خان الله تا ته پته ده چې څه موده وړاندې زموږ د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی عارف وزیر چې په واڼه کې شهید شو، د هغه په باره کې مشر منظور اعلان وکړ چې په ګرده نړۍ کې چې ممکنه وي تاسو احتجاجونه ریکارډ کړئ. نو موږ هم په خپل وار سره د بنو د صمد خان حاجي د مشرۍ لاندې په بنو کې د احتجاج تابع وکړه. بیا مو د بنو د ډي سي سره چې کوم د پولیس ډي سي دی د هغه سره مو هم خبره وکړه. هغه وویل چې تاسو احتجاج وکړئ، خو په پارک کې دننه هغه د کورونا ټول حساب کتاب موږ هغه احتیاطي تدابیر هم نیولي وو او په پارک کې دننه مو احتجاج وکړ. د هغې باوجود هم دوی په موږ چپه ووهله او موږ یې ګرفتار کړو. کنې د ډي سي نه موږ ته اجازه میلاو شوې وه چې تاسو احتجاج وکړئ. د هغې باوجود یې موږ ګرفتار کړو. هماغه د احتجاج وجه وه چې موږ د عارف افغان د وژنې خلاف احتجاج کړی و، دوی موږ ګرفتار. نه نو څه وجه خو به یې ګرفتاري خو ګوره دغه ملک کې آئین دی، قانون دی او څه وجه درته څه وښودله او کومې دفعې در باندې لګولې شوې وې په دغه ګرفتارۍ کې؟ په مونږ تقریبا په دې فایار کې تقریبا 10 دفعې په مونږ لګولې وي وکیل خان الله. د دهشتګردۍ، د بغاوت، د غدارۍ، یعنی خو چې څونه غټې دفعې دي. زه به درته یوه خبره وکړم، مونږ چې اول ګرفتار کړو مونږ یو ټارچر سیل وو، څه بلا وه، داسې ورکوټې غوندې کوټه وه، خو داسې کوټه وه چې 2 کسان به ډېر په خوارۍ پکې ځایېدل. مونږ یې 4 کسان هغه کوټې ته واچولو. په هغه کې بیا ادبي ما د حمام سیستم دننه و، پکې ډېره زیاته بدبو او ډېر زیات داسې ځای و چې بیخي د انسان د نستي ځای نه و. مونږ یې اول په هغه کې یوه شپه کېنولو او ډېر داسې ځای و چې ما ته د یو پولیس والا خبره کوله، وایي دې ته یې د کالونو مخکې غټ مجرمان راوړي وو، خو په دې دیوالونو دننه د دهشتګردو نومونه، د طالبانو د کمانډران، د یو شی بل شی د دې نومونه لیکل شوي په دې دیوالونو کې که نه. مونږ یې په داسې سیل کې اچولي وو. هغه ویل دا ته خو یې ډېر غټ مجرمان څو کاله وړاندې راوړي وو، خو په تاسو نه پوهېږم چې تاسو یې ولې دلته راوړي یې. نو په مونږ چې څومره غټې دفعې دي د دهشتګردۍ، د غدارۍ، د بغاوت، دا یې ټولې په مونږ لګولې وي. تقریبا 10 دفعې وي په اف آی آر کې. 10 دفعې وي. نو بیا راپرېښودی څنګه؟ نو بیا خو په ضمانت باندې د پی ټی ایم وکیلان دي، ډېر تکړه وکیلان دي، بس د هغو په هغه باندې ضمانت شوی، بیا یې موږ رها کړلو که نه. خو دا خو د دوی هسې یو درو ده چې ور مخامخ شي، بیا خو زمونږ سوالونو ته، زمونږ پوښتنو ته جواب نشي ویلی. دوی ارمانونه وژني، دوی خو ګلونه وژني، د خپل جواب له ویرې زمونږ سوالونه وژني. دوی خو زمونږ سوال ته، زمونږ خبرو ته بیا جواب نه لري. نو بیا به مخامخا رها کوي چې عدالت ته کیسه لاړه. عدالت ته کیسه لاړه شي. په دې خبرې کومه او حکومتي دریځ هم ویل غواړم چې د کومې دفعې په تاسو لګولې شوي. خو غواړم د بحرین په زندان کې وي ګیلمن د خپل زړه حال لیکلی او ورته د شعر شکل ورکړی. غواړم چې دغه د نه واورم، دغه نظم. د بحرین په جیل کې ما نظم په زړه کې دننه مې جوړ کړی و. خدای دې وکړي چې پکې غلط نشم، ځکه هلته خو نه پین وي نه کاپي وي، او زما زیاته شاعري داسې ده چې زه لیکم نه، دغسې په زړه کې یې جوړوم. هغه نظم و زه او زولنې عنوان یو، ما ویلی نه دی تر اوسه. دا اول وار دی چې تا ته یې په انټرویو کې وایم. مننه به وي. مونږ غواړو زموږ خپل اورېدونکو کتونکو ته چې ټول سره عمل پاتې شي. ګوره ګیلمن پښتین صاحب وایي چې دا نظم د نه دی ویلی، په زړه کې لیکلی دی او تاسو ته وړاندې کوي د ډیوه ستورو په دې خپرونه کې. نو ګیلمن صاحب مونږ ورته سترګې په لار. بالکل زه او زولنې یو عنوان دی، په دې کې زه او زولنې په خپل منځ کې خبرې اترې کوو د یو بل سره. زه او زولنې، که زولنې څوک نه پېژني هتکړی یادي، داسې ده هتکړی. بالکل وایي څو ځله مې ښکل کړې هتکړۍ راته حیرانې شوې،
څو ځله مې خپل کړې هتکړې راته حیران شوې بیا نو سمدستي زما سره ګویان شوې ویل یې دا څه چل دی دا خو مونږ په اول ځل وینو مونږ خپلوي تو به دا مونږ څنګه پاگل وینو ما ویل ما ته شعر د ملنګ جان بابا را یاد شو چې راوړی زولنې چې اول خپل بیا یې په خپو کړم د مینې کار کې ما لره زندان ما یادوه بیا نو زولنو ویل چې دالا څنګه مینا دا مونږ ته یې حال وایه چې په تا دومره شیرینه دا ته زلمه څوک یې له کومه نه راغلی نه خو پریشان یې نه خفا نه غریو نیولی دا د بحرین جیل دی دلته هر قسم سړي راځي دلته بنګالیان هندوان عرب او پنجابي راځي مونږ یې په لاسو کې وو علم د دنیا ځي راځي دلته خو اکثر ژاړي پریشان وي چې زلمي راځي ستا خو حوصله بیخي د غره غوندې اوچته ده نه دې شونډې وچې دي او نه دې څېره تته ده بس نو زول نور نه شروع دغه سوالونه وو غیر چپیر لمانه تو پنجره او زنجیرونه وو بیا نو زول نو ویل چې دلته مجرمان راځي دلته یا چرسیان یا غن کپان یا پودریان راځي یا خدای انسان د وینو تجی قاتلان راځي خامخا یو څه جرم لري چې تر زندان راځي وایا ستا خطا څه د کوم ګناه راغلی دا چې تر زندان تر زول نو پورا رسیدلای ستا ګناه څه بل رنګ د خپل ګناه پریشان نه هیڅ په زړه نیولای نه یو بالکل سرګردان نه ما ویل زه د خوار پښتون افغان ولس وګړایم 3 کاله مې کیږي چې غربت دلته راوړایم بار مې مزدوري کړې دا اوف به حد ستړایم یو د وطن غم بل پوره وړای کرځ وړایم هلته په وطن کې مو د اور لمبې ژبې وي سره ورونه بل دی لچا سره ولچا خپې وي هلته ل چلويشتو کالو سری وینې روانې دي اوف د پښتون وینې دی له هر شي ارزان دي هلته په وطن کې مو کورونه نړېدلې دي او ټول بازارونه مارکیټونه نړېدلې دي ګرد خونځي لایسه او جماعتونه نړېدلې دي هلته د جهاد په نامه ورور له ورور سره وي یو ورور پر ټوپک یې خېوي بل ورته ټټر وي زموږ په پښتونخوا کې په زرهاو مایندې بورې شوې ډېرې خویندې ورارې شوې ډېرې خویندې ورارې ناوې کونډې شوې سره تورې شوې او په پښتنو د لر او بر تورونه پوري دي او په افغانانو لر او بر تورونه پوري شول او په پښتنو د ترهګر تورونه پوري شول ټول د سر سړی ور حلال کړل د څارو په شان تور لیوان لګیا دي زمونږ غوخي خوري د سپو په شان نشته د پښتون په خاور تشت اوسېدلو ځای ورکه په جهان کې شو د سر خوندې کولو ځای کلی په کوڅو کې کرل شوی بمونه دي غوڅ د چا سر او د چا خپې د چا لاسونه دي نه خوشحالي شته جړاګانې او ویرونه دي نه شته مثال پر شوی به حد ظلمونه دي بس د نور نو تنگ شول سره یو موټی لخر شول ټول زار د منظور جان پنارا پورته لره او برشول ټول حق غواړي د هر ظالم د هر جبر حساب غواړي نور د وخت د فرعونانو نه جواب غواړي پورته شول د امن او د خژوندون کیسه کوي لره او بر نارې دي د پښتون کیسه کوي ما هم په نره په سفر ملګرتیا وکړله او ما په نا په سمندر ملګرتیا وکړله ای زندانا ای زولنو دا زما ګناه ده بس تاسو چې حساب غواړئ نو دا زما خطا ده بس ما د خپل افغان او خپل پښتون خبره کړې ده ما د دې حالاتو د بدلون خبره کړې ده ما د پښتنو د یووالي فکر اخیستی دی ما د دې وطن د آبادی فکر اخیستی دی بس نو په دې وجه تورلنګیانو رانی ولایم دا چې تر زندان تر حد کړور رسیدلایم او خو پیمان نه يم د وطن په نن قربان یم شکر ګلمن وزیر افغان ابن افغان یم دار وک زندان وک شرنګار د زولنو زب د وطن د آزادۍ سندره وایم بیا نو ټول زندان او حد کړور سره وژلل بیا نو تور زندان او زولنور سره وژړل او پلاس او خو کې حد کړور سره وژړل ویلې ستا همت او شجاعت تدولاسي سلام یارا ګلمن ستا غیرت تدولاسي سلام یارا ګلمن ستا غیرت تدولاسي سلام مننه ډیر خو دا یاد کړی څنګه دی دا خو ډیر وګدو ګلمن زما وکیل خان لاله په د غدا سه د شاعري د هر شاعر خپل انداز وی کنه زه اکثر شعر اوس دا مالی کله نه د غاسي پزړه کې زه یادوم بیا وایم کنه لک سوچ په او کوم چې یعنی څنګه کافیا ور برابر کوم څنګه ردی فرته ګرم بیا دا غنه بعد د غاسي وایم ډیر درد دی پکې ما خو ځان دا خبره چې وته قتل مې کم ټکی کم توري تا کارول او دا چې کم نه ډیر درد دی پکې او تا پړم بیزل باندې وور او په ډیوستورو د خبرونه کې دا اعزاز زبدوم چې مو تا او ډیویتا او دغه شانتي ډیوستورو د خبرونه ته ترلاسه ده چې ګلمن دغه نظم چې د بحرین په زندان کې د بحرین په کېد کې لیکلو نو هغه دار په اول ځل باندې
باندې په ډیوه ستورو د خبرونه کې وره ها او ته چې کوم نور شعر او شاعري کې نو هغه لیکي کنه هغه مطلب د بس بالکل لیک نه کې پزړه کې پراته یار نه لیک بالکل نشته وکیل خان الله اول شعر جوړوم په زړه کې دغه څه په یاد جوړوم زه چې یو شعر لیکم بل بیا نشم سره برابر ولې زاول په زړه کې ټول شای فیټ کم جوړېږم دا غینه بعد چې کله د فیسبوک په پاڼه د ملګرو سره شیر کوم وی وایم خو بیا د باندې لیکل هم په کم ځام کده ډیرو ملګرو خواهش وي په لیکلو یو غواړي هغه به په اسانه سره کاپی کولای شي واخستلای به شي ها نو دا خو څه نه چې کم نه ګور د کتاب شکل ورکول دي ته لیک شکل ورکول چې نور خلکو ته هم پاتې شي او خلک چې کم نه دغه ستاده لیک چې کم دي ته مشکل نه جوړي مشکلات ته نه جوړي ته ډېر سخت کې استعمال او ډېر چې کم نه دردون کې ډېر راپارون کې ټکی دی پکې نه خدا زه دا غس روان جوړ کم روان مرته کنه لکه دا ما فل بدیه شاعری ډیره کړې د وکیل خان الله دا زموږ په علاقې کې د لغاتو مقابله ورته وایي کنه هغه فل بدیه شاعری می ډیره کړې دا هغه په وجه عادت یم ځکه دا سه نظم یا دا سه وخت سایز ما د لپاره مشکل نه وي دغه سه زر یې جوړوم او نظم زه ډیر آسان جوړوم ما ته نظم ډیر آسان په خبرو کې د خلک تاسو نه کوي چې کم دین په بحرین کې ولې ګیله مننی ولې دا تاسو د نو دوباره ما موږ وړاندې په دې خبرې شي هم دي خدا اوسنۍ د نبي تاسو کی دغه وته دا کوته ویل غلطي بحرین کې ولې نیولې په بحرین کې وکیل خان الله ډیره ښکارا جره خبره ده چې دوبۍ ته په چکر لاړم مالته په دوبۍ کې هم گرفتار شوم زمونږ یو ګناه ده هغه د زندان زولانو ته می چې ویلی وی چې بس ای زندان ای زولانو دا زما خطا و بس تاسو چې جواب غوړی نو دا زما ګناه و بس ما د خپل پښتون او خپل افغان او خپل پښتون خبره کړې دا ما د دې حالاتو د بدلون خبره کړې ده په بحرین کې ز په دی وجه ونیولای شوم ما ته دلته چې پښتنه غېګنې رانه کولې وی ویل ته یو واره بعد ګاډي په سیټ کې ناسوي په یو ځای بل ځای کې بناسوي د پښتنو ترجمانی باندې کوله وای مونږ ډیر ویل چې خیر دی وی دا وای خو تا مونږ مجبور کړو چې مونږ د بحرین نه راولې غلې نو ما د خپل پښتون ولس ما د خپل افغان ولس د پرمختګ د امن د آبادی او د خشبند خبره کړې ده بس په دې وجه یې رانی ولایم نو هیڅ تاسو خبره نشته هیڅ د چا سره مو شخصي زديات یا شخصي بدی رنگ بدی نشته چې مونږ چارنی ولې خو بس د پاکستان د ادارو ز د بحرین کې ونی ولم او بیا راوستولم پاکستان ها او ته چې کوم حق غواړي نه د آئین او قانون پرانا کې غواړي او د قانون آئین پرانا کې غواړو ځکه خو مونږ د جیل لري حقیقت دوی په مونږ لسل د فی ولګوي او بیا مونږ وات تور زیرا رغه هم شو د جیل نه د دې واضح ثبوت دی چې زمونږ د خب سوالونو جواب څوک نه لري او قانون آئین کوم منلای نه نو مونږ بیا د جیل نه راخوشي کېدل ها صحیح منه او صحیح ده او دا خبرې شوي او سره دې کې خډیر او ته چې کم دین اوس ګوره به روزګار هم بحرین کې د خپل روزګار او کار دی کوو اوس راتلونکي کې خلک تاسو کې چې ګلمن څه پښتون لري امریکا ته بزي جاپان ته بزي چې کم دین سویزرلند ته بزي کنه چرته بزي څه ته مزدوري بس کوي کار بس کوي په وطن کې وته نوکریه فرشوي ده په پاکستان کې افغانستان کې څه کار بکی وسه بالکل وکیل خان الله مونږ کو تا پته ده چې په پښتون کام خاص کر دلته په پاکستان کې چې کوم پښتانه میشتي بیا زمون قبایلی علاقې چې ورته ویل شوی کنه اوس خو دوی داوا کوي چې زم دین هغه خو ځان ته خبره ده خو قبایلی علاقې خلک د جنگ په وجه دوی ډېر په تیارو کې ساتل شوی دي دوی بې تعلیمه پاتې شو په هغه کې زهم د قبایلی علاقو سره يم ځکه زما تعلق د شمالي وزیرستان سره دی نو زه دغه سي بې تعلیمه او دغه پاتې شوم نو زهم ډرایوري کوم غټ گاډي چلاوم نو هغه خو چې په هر ځای کې وی دلته خو د کورونا حساب کتاب دي کنه زما به هر اراده شته خو چې د کورونا حساب کتاب ختم شي هوایی ډګرونه خلاص شي نو ان شاء الله یو شځای به ګورم په امارات او په سعودي یا په بحرین خو شاید زه ممنوعم په دې خبره ځکه چې دوی په صحیح په بحرین کې ممنوع پتی سره خبرې کول غواړم تاسو وایي چې د کرونا ذکر دی کو کرونا وایرس دا وبا په ګرد نړۍ کې دا ډېر خواږه خلک دی یو بل نه جدا کړل ډېر داسې خلک چې کم دین عمر ته نه ګوري کت ته نه ګوري رنگ ته نه ګوري مذهب ته نه ګوري خو کم سړی چې وته کمزور شو هغه د ځان سره بوزي صبر احتیاط کې ګیله د کرونا د وجې نه صبر احتیاط کې ځکه چې تاسو ډېر حالې ځلې د خلکو سره ملاويږي بیا په جلسو کې جلوسونو کې بیا دغه شانتي ته خپل صبر احتیاط کې ته خو چې زه د پښتنو غږ يم د پښتنو ژبه يم د ډېرو خلکو چې خلک ځان لپاره خبرې نشي کولای ګیله من داغي لپاره आवाज اوچتي د آئین او قانون پرانا کې نو خپل خیال سم رساته
احتیاط کوو وکیل خان لاله دا لاسونه وینځو په ورځ کې 4-5 ځله خټ ټینګ چې دا کوم احتیاط ډاکټران خایي کوم احتیاط د نړۍ خلک خایي چې داسې په دې طریقه احتیاط وکړي ماسک هم اچو د خلکو سره په ملاوېدو کې هم ډېر احتیاط کوو چې کوم د کرونا احتیاطي تدابیر دي هغه ټول عملي کوم ډېر زیات احتیاط کوم په ټولو ملګرو دا ټینګار کوم او استاد د ډیوا رادیو د خبرونې د لارې به هم په ملګرو ټینګار وکړو چې د دې وبا نه د دې مرض نه د ژغورلو یو طریقه د کوارنټاین چې په کور ناسته دی د خلکو سره ډېر په ګڼو ګوڼو کې شرکت او ډېر ملاوېدل د دې نه فریض کول دي ماسک اچول دي لاسونه پرې مینځل دي دا د ټول پښتانه اکثر موږ داسې خلک یو چې بیا پښتانه په معاشي لیول هم کمزوري او غریبانان یو نو باید ډېر زیات احتیاط وشي د دې وبا د دې مرض نه ډېر احتیاط وشي ډېر چې کوم دی نو احتیاط ضروري دی دې وخت علاج نشته دی ښه او ستا خپلې هلې ځلې څومره راکمې کړي دي مطلب چې کوم دی نو جلسو ته جلوسونو ته دغه شانتې خلکو سره ملاقاتونه څومره دې راکم کړي دي که نه هغه شانتې په هغه زور او شور سره روان دي څنګه چې روان دي نه روان خو یو په سوشل میډیا کې ځکه دا شاید دا به موږ نور هم مضبوطو موږ به نور هم مخ په وړاندې ځو ځکه موږ په شاته تګ نشته شاته کېږدې مو ټولې سي ځلې دي موږ به کوشش کوو چې څومره په مخ تلای شو ځو به خو په دې کورونا کې بل خاص پروژه کې موږ خپل د مشر د لارې د منظور پښتين د امر لاندې چې دا ویل چې موږ خپل پروتېسټونه یا خپل حالې ځلې دا چې څنګه د دنیا نړیوال ځکه موږ د قانون د عین خلک یو نو وایي چې څنګه د دنیا د دې رول د قانون د په دې لیول به موږ خپل احتجاجونه یا جلسې دا به هم نه کوو ته پته د جلسه او په جنوبي پښتونخوا کې غایم ملتوي کړل نو موږ خپل حالې ځلې ودرولې وي خو چې دا عارف افغان شهید کړ په وانه کې نو بیا موږ مجبور شو په احتجاجونو ملاس پورې کړ لاړو یو بلتا او بیا هم په دې احتجاج کې هم نه د کرونا تدابیر احتیاطي تدابیر مونیولي د لاس دغه مهم چولې وي مسکونه مو چولې وو فاصله مو په خپل منځ کې سره پرې شي او چلته په احتجاج کې ناست صحیح ها اواز د ډیر خوږ دی ګیلمن خلک وای زه نه وایم وی د ګیلمن اواز ډیر خوږ دی او وی د غزل هم لیکي نظمونه هم لیکي او وی چې د حالاتو سره سم را تصوري خلک دردېدلي دي پریشان دي غمجن دي ګیلمن دا یو شعر دی ما پرون د ملګرو سره دغه څه په دغه شریک کړی وو دا به درته په ترانم کې وایم د ټولو ملګرو په خوښه او دا د زندان نه پر تک دا ما په زندان کې دننه جوړ کړی وو د بنو سنټر جیل کې کنه دا غزل ترانم کې به درته وایم وای ما ځان ته ځکه خوښه کړې د زندان لاره ده ما ځان ته ځکه خوښه کړې د زندان لاره ده د شهید خان صمد خان او باچا خان لاره ده دا د شهید خان صمد خان او باچا خان لاره ده هو کړتیا شو په خندا په تن بپرځه او کړتیا شو په خندا په تن بپرځه ماته منظور داري فود ارمان لاره ده راته منظور داري فود ارمان لاره ده ما ځان ته ځکه غوره کړې د زندان لاره ده ما ځان ته ځکه غوره کړې د زندان لاره ده بیګش په بیا ور په زړه د خړ کمر شهیدان بیګش په بیا ور په زړه د خړ کمر شهیدان اوخ کومې ځکه جوړه کړې په ګریوان لاره ده اوخ کومې ځکه جوړه کړې په ګریوان لاره ده دا د شهید خان صمد خان او باچا خان لاره ده ما ځان ته ځکه غوره کړې د زندان لاره ده دا د شهید خان صمد خان او باچا خان لاره ده دا د شهید خان صمد خان او باچا خان لاره ده که د مغل د اولاد ده بدمشي پرې نه خدای که د مغل د اولاد ده بدمشي پرې نه خدای بیا یې علاج یوازې نه د خوشحال خان لاره ده
بیا یې علاج یوازې نه د خوشحال خان لاره ده، ما ځان ته ځکه غوره کړې د زندان لاره ده، ما ځان ته ځکه غوره کړې د زندان لاره ده. یا به وطن یا به کفن وي د کې بلا نشته، یا به وطن یا به کفن وي د کې بلا نشته. ګیله منه دا ده ګیله منه او دغه ځای کې انټرنیټ هر پښتون افغان لاره ده، ما ځان ته ځکه غوره کړې د زندان لاره ده، ما ځان ته ځکه غوره کړې د زندان لاره ده. دا د شهید خان صمد خان او باچا خان لاره ده، دا د شهید خان صمد خان او باچا خان لاره ده. مننه ډېر ښکلی ډېر ښکلی او ډېره ستاینه دې روانه، ډېره مننه ته خلک وایي. ایو وایي چې تپوس یې درنه کوو، ته د پولې پورې غاړې په افغانستان کې هم ډېر مینوال لري او د پولې دې خوا په پاکستان کې هم ډېر مینوال لري، نو ډېر خلک دا تپوس هم کوي چې ګیله من ته ووایي چې په افغانستان ته به چکر وایي، راځي به او که نه؟ ګیله من ګیله من ته به رنګونه هم را روان دي، دغه زموږ بدقسمتي هم د دې وخت کې ټلیفونونه ورته را روان دي، څو پورې چې ګیله من صاحب موږ ته دوباره لاین برابرېږي به تاسو ته ووایم چې دا وخت د هغه د ټلیفون لیکه لږه کمزورې شوې ده، ټلیفونونه ورته ډېر زیات را روان دي. تاسو ټول موږ سره مل پاتې شئ. زه یو شمېر پوښتنې د ګیله من نه کول غواړم او ګیله من چې کوم دی ډېرې ټوکې هم کوي، ټوکې به هم را سره کوي ځکه چې خلک ډېر زیات خفه دي. نو زما پوښتنه تاسو واورئ د ګیله من صاحب. وکیل خان له ماته په ساده شماره باندې زنګ راتله، زیات وبخښه خو چې څوک دی، خو خدای دې د نیکو هدایت ورته وکړي سره د ټولو پښتنو مسلمانانو. دغه د ماته په ساده نمبر زنګ راتله، دته ما ویلي و ملګری مې دی مایل چې ما ته کال ونه کې زه د وکیل خان له سره په انټرویو کې بیا ما په عذابایي زنګ وایي. ما پوښتنه نه ده اورېدلې وکیل خان له. پوښتنه دا وه چې حکیم جان صاحب دې هم ګوري دې وخت کې، نو حبیب نواز انقلابي صاحب دې هم ګوري، دغه شانتې ملک امان الله صاحب وایي چې پاکستان زنده باد او دغه شانتې چغې نارې روانې دي، ماشاءالله ژوندی اوسئ، دغه ټول میسیجونه دي ستا دپاره را روانې، مننه یاره، او دغه د زمزمونه دې هم زمزمې. تپوس دا کېږي چې مینوال دواړو اړخو ته لري، په پاکستان کې هم لري په افغانستان کې هم لري، خو تپوس اوس دا کېږي چې ګیله من خو وایي چې کوم دی په پاکستان کې ژوند کوي، وایي افغانستان ته به کله چکر ووایي هلته کې دا تپوس ده افغانستان ته چکر او ما د ډیرو ملګرو سره هم رابطې کړې وي، زما ډېر زیات ارمان دی وکیل خان لکه زه درته وایم په زړه مې تر ټولو لوی ارمان دا دی که نه چې زه خپل لوی کور افغانستان ته لاړ شم، هلته په خپلو د مشرانو د اتلانو په زیارتونو وګرځم او د خلکو سره میلاو شم، دغو پښتنو مینه وګورم، ځکه نور ټول یو پښتنو یو وجود یو موټی یو که نه، خو صرف دلته په جغرافیایي لیول یا په نومونو سره ویشل شوي یو، نور یو پښتون یو افغان دی، یو پښتون یو ایمان لره او بره یو افغان. نو دا کرونا چې څنګه ختم شي ان شاء الله ورحمان په یو طرف هم نه جما کاروبارونو ته هم نه جمدونه هر شي شاته پرېږدم، اول به د خپل لوی کور افغانستان چکر لګوم، خو اوس خو تا ته پته ده چې د کرونا وبا ده، په دې کې خو نه بیا هلته ګڼې ګوڼې کوی شي، نه ډېر خلک درته راټولېدلی شي، نه د ملګرو سره داسې آزاد بنډارونه کولی شي. نو په دې خاطر ما ځان دغه کړی، کنې زما اول پلانینګ دا و چې زه به خپل لوی کور افغانستان ته ځم، هلته به د ملګرو سره د پښتنو سره کینم پاڅم، د هغو حال به اخلم، خپل حالونه یو بل ته به د خپل ژوندون حال بیانوو. نو ډېرې خبرې دي، خو صرف دا د کرونا وبا ده، خدای دې د خیره ختمه کړي په ټوله نړۍ کې، خدای دې ټول انسانان ځینې وژغوري چې دا ختمه شي، نو بیا به خپل لوی کور ته ځم انشاءالله. صحیح، مطلب دا خو دغه پوښتنو ځواب شو. خلک ډېر زیات دردېدلي دي او ګیله من ستا ټوکې هم ډېرې زیات دي، هغه ټوکې چې کوم ته کولی غواړې کولی شي، نو ستا ټوکو ته ستا خبرو ته هم خلک ډېر غوږ نیسي او خلک وایي چې مونږ ته زمونږ زړه دردېدلی دی، مونږ خفه یو، مونږ ته په ټوکو کې د راته څه هم وایي راته. نو ګیله من که داسې کومه ټوکه ده؟ نه وکیل خان الله او صحیح خبره ده، دا خو چې زه په بحرین کې وم، یو داسې دغه زه دلته چې راغلم نو داسې حالات جوړ شو، پښتانه مشره خو هر وخت غمجنه ده، هر وخت د غم سره ډغرې وهي، خو بیا چې دلته راغلو خاص کر د عارف داسې حادثه وه چې ډېر زیات یې ودردولو که نه، نو هغه ټوکې ټکلې هغه یې هر شی رانه هېر کړي دي،
ځکه موږ د یو جنازه اخلو دغه د بدل نارې وایو چې بیا بله جنازه بیا بله جنازه. نو په دې خاطر د ملګرو نه زیاته بخښنه غواړم ستانه هم چې صحیح پوهیږو په دې خبره باندې پوهیږو. دلته خوشاله کنه په بحرین کې خوشاله نه دلته په دې خوشاله يم چې خپل پښتونخوا د خپل پښتانه د خپل کور د خپل کور کې لیوانیان هم زما په خیال خوشالهږي وکیل خان. خو بحرین داسې و چې دغه ته به سړی هر وخت اماده و د نیټ سره به هر وخت کانټیکټ وي. ولته ملګري لکه رضا مسعود ورا سره به هغه پورې مې هم ډېر سات تیرو. خو دلته بیا داسې دی چې دلته الحمدلله پښتانه ډېر زیات مینه ناک دي او هغه د خپلې مبارزې هغه میوه سړی ګوري چې پښتانه مینه درکوي در باندې راټولېږي سړی زیات پې ډاډه کېږي او حوصله وردي سړي ته که نه نو ډېر خوند کوي دلته پښتونخوا کې ډېر خوندور موسم هم دی روژه هم ښه خوندوره روانه ده دلته خوشحال یو الحمدلله دلته خوشحاله. ډېر تپوس دنده کېږي تا مخکې پروګرامونو کې ویلیم دي چې دا ګیلمن نوم دې په ځان ولګېښی دی او ډېر تپوس دې کېږي د خپل ذاتي نوم چې ستا خپل کوم نوم دی که دا ورته ویل غواړې؟ نه زما خپل ذاتي نوم خو په کلي علاقه کې زما خپل نوم غیرات دی خلک مې غیرات بولي که نه وکیل خان. خو دا خپل چې کوم د خونځي نوم و سکول په هغه کې حضرت نعیم دغسې خو مې تخلص ګیلمن وزیر دی که نه. دا خو په کلي کې مخکې د ملګرو په بنډارونو میپلونو کې به دا تخلصونه خلکو ځان ته خوښول که نه دغه تخلص ما هم په حقیقت کې دا زما د ورور و دا تخلص که نه دا عرف چې کوم دی ګیلمن. نو بیا ځان پې دغه کوو بیا ما به د ځان دپاره دا ما وټکه مال یاره دا تخلص تر ټولو ښه دی. زه شعر شاعري هم کوم کله کله میپلونه هم کوم مال دا تخلص به زه درنه راواخلم. بیا چې چا پوښتنه رانه کوله بیا به مې هغه شعر ورته ویې چې ګیلمان وزیر له چا ګیلمن نه یم ګیلمان د خپل نصیب نه بس بیا به خلاص شوم. ښه صحیح. نورې خبرې هم کو خو محمد دانش صاحب دی او هغه پته نشته د دړکې او دمکې ورکول غواړي پته نشته ما ته هم تاسو ته هم نه پوهېږم او دې چې کوم ادارو باندې تور لګوي چې دوی به دې ووژني نو مطلب دا چې ستا په خیال ستا خبرې مقصد دا چې دغه ادارې وژل کوي او داسې یې وژني کوم حساب سره چې ته وې نو په کومه اداره باندې تور لګول دا خو ته لګیا چې کوم دی نو د یو ملک اداره بدنامې دی وایي چې په دغه مرګ به دې ووژني او دغه مرګ باندې به دې ووژني. ما ته هم وایي او تا ته هم وایي زه یو خبریال یم دې ځای کې چې کوم دی نو دې وخت کې ګوره او دا چې کوم دی ګیلمن یو شاعر دی لیکوال دی او د بشري حقونو فعال دی او وایي چې څه خبرې کوم نو د آئین او قانون په رڼا کې کومه د آئین او قانون محمد دانش صاحب په دغه ادارو باندې دا تور لګول کوم چې ته لګوې چې دغه اداره به دې ووژني مطلب د دغه خبرې مطلب دا دی دانش صاحب که دغه اداره دا خبره اوري باید نه تپوس وکړي چې دا څه بوشتې دي په دغه ادارې باندې ته ودي چې ایسای به دې ووژني. نو آیا محمد دانش صاحب نه تپوس کول غواړم او دغه اداره که دا خبره اوري دغه ادارې کسان دا چې دانش صاحب نه تپوس وکړي دا تور لګوي چې واقعي دغه ادارې داسې خلک وژني چې دې دا دمکې مونږ ته هم راکول غواړي. ښه ګیلمن تا خبره کوله تا نه تپوس کېږي ګیلمن چې دا یو بل نظم هم ولیکلو د ارمان لوڼي هغه چې کوم کده یاد شي ارمان شهید دی نو که ویلې غواړې که یاد وي ووایم راته یاد دی ترنم کې ووایم ګیلمن پرېږدی چې چغې سورې وکړم جانان شهید د لر او بر پښتون افغانو لس ارمان شهید د لر او بر پښتون افغانو لس ارمان شهید پرېږدی چې چغې سورې وکړم جانان شهید د لر او بر پښتون افغانو لس ارمان شهید د لر او بر پښتون افغانو لس ارمان شهید ټول فضا دا خړه پړه څه غمګین ماښام دی ټول فضا دا خړه پړه څه غمګین ماښام دی نن د وطن د ملالې پیغلې پیزوان شهید دی د لر او بر پښتون افغانو لس ارمان شهید دی د لر او بر پښتون افغانو لس ارمان شهید دی تاریخ لیکي د وطن په هر یو کاڼي بوټي تاریخ لیکي د وطن په هر یو کاڼي بوټي پښتنو ورونو دا د ګرد پښتونستان شهید دی د لر او بر پښتون افغانو لس ارمان شهید دی
د لر او بر پښتون افغانو لس ارمان شهید دی. صرف دانه د چې واوړانګه خور به ورور شولای، صرف دانه د چې واوړانګه خور به ورور شولای. یا نن د ټولو نن د ټولو پښتنو خویندو ورور جان شهید دی. د لر او بر پښتون افغانو لس ارمان شهید دی. د لر او بر پښتون افغانو لس ارمان شهید دی. لاله دا خو انقلاب دی زړه بن ماتوي، لاله دا خو انقلاب دی زړه بن ماتوي. یو ورځ بداسه شي خبر چې ګیلمان شهید دی. د لر او بر پښتون افغانو لس ارمان شهید دی. پرېږدی چې چیغې سورې وکړم جانان شهید دی. د لر او بر پښتون افغانو لس ارمان شهید دی. د لر او بر پښتون افغانو لس ارمان شهید دی. دا به ما د بنو په سنټر جیل کې هم زمزمه کوله د شپې کله کله صحیح طرز به مې ورکاوه. ایوه څه ویل ته کې به څه نو هلته به پولیس والا وسوي ټولو خلکو به ویل به یار وخت وایه چې څومره قیدیان وویل به چې وایه زمزمې. بس دا ټولې د پښتون وطن د ننګ او د خپلواکۍ سندرې او ترانې به مې په جیل کې هم ویلې. د شپې جیل کې سر نور څوک وو کم جرمونو کې خلک وو چې کم جیل کې وي؟ جیل کې په قسمه جرمونو تورونو کې خلک لګول شو. په یو کمره کې په یو زندان کې زمون خپل د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ غړی تا ته پته د حنیف پښتین صاحب په جیل کې هغه هم د بنو په سنټر جیل کې دی کنه. زما ډېر غټ ارمان او ما د ملاقات کوشش ډېر ور سره وکړ، خو بیا د کورونا په وجه زموږ ملاقات نه کېده. بیا چې مونږ کله د بنو پولیس ونیولو نو بیا چې کله بنو سنټر جیل ته یوړو نو زه ډېر زیات خوشاله وم. مایل شکر خدایا د حنیف پښتین سره خو به ملاقات وشي. خو هغه هلته بیا راتلو کله کله مازیګر به یو ساعت داسې یو نیم ساعت به راتلو، کله به په ماښام کې ورته موقع میلاو شوه. خو مونږ ته ډېر ښه ترتیب کړی و. اول په ورځ چې ورغلو ډېر زیات قدر عزت یعنی مونږ ته دا نه را محسوسوله چې تاسو په جیل کې، ځکه مونږ ته به پېشمنۍ تیار رالیږه، هر شی پاخه ډوډۍ او روژامات ټول سیسټم به در رانیولی و که نه. حنیف پښتین اول 8 میاشتې دا څه هغه ورته وایي خو داسې وړې کوټې دي پنجرې غوندې که نه، 8 میاشتې په هغه کې تېرې وي. څه کول کاټري ورته وایي که څه ورته وایي. خو اوس بیا لږ دته دغه میلاو شوی و، داسې مونږ ته به راتله ملاقات به یې راسره کوو. خو فلحال دی د دهشتګردو سره یعنی پښتین اوس هم چې په کوم جیل کې دننه دی هغه دهشتګرد چې په کوم جیل کې دی یعنی پښتین هم هغه دهشتګردو سره باندې کړی دی. یعنی دی داسې دغه کوي چې یعنی دا دهشتګرد دی، حالانکه یعنی یو سیاسي یو مبارز یو د بشري حقوقو یو غوښتونکی انسان دی، انسانیت تقایل سړی دی. هغه هم د دهشتګردو سره دوی په جیل کې بند کړی و. خو مونږ ته حنیف پښتین چې کوم قدر عزت او بیا د په دیدن باندې چې زه څومره خوشحاله یم، زه وایم بار ورته راځو دې جیلونو زندانونو ته به مونږ بار راځو ترڅو چې پښتنه خاوره له فساد آزاد نه وي، پښتنو ته خپل حقوق میلاو شوی نه وي. دې زندانونو جیلونو ته به خامخا ورځو او په خوشحالي خندا به ورځو. صحیح په خوشاله او په څه حال کې حنیف پښتین خو چې کوم دی د پی ټی ایم یا چې د پښتون یا ژغورنې غورځنګ هغه غړی دی چې د ټول ډېر وخت وشو په قید کې د کال نه زیات مودې وشو داسې ده که نه؟ او بالکل 8 میاشتې د صرف هغه پنجره کې تیرې کړې وي او دوی بیل بند کړي وو که نه په پنجره کې یو کس. خو اوس بیا د 8 میاشتو بعد بیا دای چې کوم هغه د دهشتګردۍ په کیس کې خلک بندي شوی دي هغه سره دغه کړی دی. خو بیا دومره کېدله چې یو ساعت یو نیم ساعت به مونږ ته راغی، مونږ ته به یې روژامات هم رالیږه، یعنی ډېر قدر عزت یې مونږ ته په جیل کې دننه راکړی دی او راکوو به یې. اوس لږ دته دونه دی چې یعنی دونه د یو انسان په شکل ورته کتل شي. انسان ښه او په څه تور کې تا ته وایي چې په څه تور کې نیولې شوی دی؟ تور په څه دی؟ دا لږ تپوس د ندام کېږي په کامنټونو کې په د تور څه یاره تور خو وکیل خان لاله داسې تور دی چې که زه درته پې خبره وکړم کیدای شي زه پکې غلط شم ځکه زه دونه بیخته و دې تور ته ور خبر شوی نه یم. خو په ده یو د دروغو یو
تور لګول شوی دی په هغه کیس کې دی بندي کړل شوی دی. نو زه نه غواړم د مشرانو به اجازه چې په دا خبره وکړم. نه صحیح ده، پوه شم. خطا وی چې تالته کې ترنم بده کو ټول باته کیو خلکو باته وګ نیولې وکنه. نو صورتحال دغه کیسه راته وکنه او اسی که دا تاسو نه د بحرین په جیل کې د پاکستان په جیل کې څومره فرق وو؟ په دې کې ډېر زیات فرق دی وکیل خان الله، د ځمکې د اسمان فرق دی په دې کې. د پاکستان د پاکستان په جیلونو کې هیڅ سیستم هیڅ ترتیب نشته. وال ته بهرین کې خو بیا دومره زیات قدر احترام دی د انسان چې هلته خو صرف دا وی چې نظربندي وساتي. نور خو د بهرین جیلونه او بیا دلته وکیل خان الله وای ګوپی وی ساړي وی د بهرین جیلونه او د پاکستان. صحیح نو خیر دا خو مجرمان د پاره جوړ شي نو هغه ته بیا سہولتونه ورکی. خو خیر هر حکومت هر یو ملک خپل دریز لري په دغه لړ نو ای پویږي په دغه شیزونو باندې. ښه اوس دې تر اعظم چې کم نه تا چې الته کې مطلب انسان په نظر کې او دلته وهل ټکول خو سره نه کې الته کې وهل ټکول یا داسې چې کم نه تشدد خدا سره نه وهل ټکول نو خو مونږ چې د بنو پولیس په اول ورځ کومه دغه ته وړي وو هغه بخي د انسانیت نه لویدلې خبره وکنه چې مونږ په کومه کوټه کې بند کړیو هغه بالکل بند و. د نن د ملګرو هغه صاحب کې بند وي زما سره شنواز مظلوم صاحب وکنه ندیم اسکر او سفیر جانان او تقریبا مونږ څلور کسانې په یو کوټه کې بند کړو. خو دونه تیاره و پکې چې تقریبا مونږ ما زیګر زما په خیال را خوشی کړو. خو مونږ دنه یو بل بیا سره لیدلم نه چې لایټ به بند شو داسې بهر یو لایټ په دیوال پورې لګولم. دومره تیاره و چې د ورځې مونږ نه سره پکې لیدل یعنی چې د ملګری چیرې ناستې و دا چوکته هغه یو ډېر زیاتای زمونږ سره وکړ. هغه یو شپه چې مونږ پکې ایثار کړی وو ډېر زیات بخي داسې ځای و چې بخي یعنی د انساني خو نه بخي ځای چې په جناورو به د سړی زړه ونه کېږي چې په هغه ځای کې بند کې چې مونږ بند کړو. دا یادونه په دې خاطر کوم چې د پولیس والا او د سرکاري خلک پوه شي په دې باندې چې زموږ انسانیت ته قایل خلک چې موږ خپل حق غواړو حقوق غواړو د پښتنو پرمختګ غواړو د ملک برابري غواړو. موږ د چا سره شخصي زیاتیات یا نه ترهګر یو نه مو اصلي تلاش کړی نه مو ټوپکو ته نو زموږ سره داسې سلوک ولې کېږي چې موږ 4 کاله مخکې هغه کوټې ته مجرمان راوړل شوي و هغه غړ ترهګر نو موږ خو ترهګر نه یو موږ خپل انساني حقوق غواړو. نو سرکاري ادارې په دې باندې غور وکړي چې موږ کني ولکېږو که قیدیان کېږو دومره سختي او دومره بد سلوک بد چلن زموږ سره ولې کېږي. دا وختونه کیږي په قانوني توګه نړیوال قانون کې هم دا دغه شانتي په نړیواله کچه هم دا وختونه کیږي چې کم قیدیان تاسو سره په جیل کې وینو هغه سره به انساني سلوک کوي. دا نه چې د انسان د دایرې نه کته یا دغه شانتي هغه سره د سلوک وشي چې هغه د انساني حقونو خلاف ورزي وي. که دلته کې خدای مکه هر کم جرم هم کړی وي او چې کله په جیل کې وي او تر څو پورې عدالت فیصله نه ورولې چې د پانسي ورکړي شي د ترې پانسي ورنکړي شي د چې کم دی وساتل شي نو هغه ته چې کم دی دا حق نشته په چارواکو ته چې د غتن باندې تشدد یا دغه شانتي څو پورې چې حکومتي فیصله د عدالت فیصله نه وي راغلي نو تر هغه پورې دا په خپل شعر کې ویل چې یورز بوره چې ګیلمن شهید دی ګیلمن شهید ولې ګیلمن دا یاره لري چې ډېر چې کم نه داسې چې کم نه خطر لري داسې ضرورت څه خبره ده چې په دغه شانتي نقصان څوک زیان ورته رسولی شي. وکیل خان لاله دا یو بلېږدلی حقیقت دی چې په پښتونخوا کې او په دې وطن کې په پاکستان کې هر څوک پښتنو ته حق غواړي حقوق غواړي د پښتنو د پرمختګ خبره کوي. نو مونږ لیدلې دي او تاریخ په شاهد دی حالات پر شاهد دي دا ټول خلک پر گواهی چې هغه خلک ډیر ژوند نه لري هغه خلک لمنځه ځي او مونږ لیدلې دي ارمان لوړي نور کسور نو د خړ کمر د شهیدانو نور کسور نو د وانه د شهیدانو نور کسور نو د عارف شهید نور کسور نو او د دوه یو کالو رئیس چې په دې ملک کوم پښتانه مړ کیږي اکثر په داسې تورونو په داسې خبرو ورل کیږي چې تر اوسه دا ثابت نه ده چې دا سړی مړ دی آیا دا د مر قابل وو او کنه. خو بس چې هر څوک هغه خبره کوي د خپل معاشري د پرمختګ خبره کوي هغه وجل کیږي او دا ډار لمرګ نه ویریږي لمرګ ویریږي مرګ په خدای کا بیا جلا راځي بننګ وایا پتا کې بننګ کلا راځي دا سه لمرګ نه ویریږم چې زه د مرمنه د مرګ تزار وخت یار ماده ما چې هر څوک راځي وجنی مې ده دا خبره نشته چې خپل پښتون خپل افغان ولسته په حق وختنه یا په یواله ما څوک وجنی په دې مرزخ پیمانه نه يم پناره د لار او بر دې مرشم. خو خبره دا ده چې او د حقیقت دی چې د خپل پښتون ولس د روغ جوړې د پرمختګ خبره کوي هغه کسان وژل کیږي.
ښه صحیح چې خپل حق غواړي تاسو وایي چې دغه شانتي وي. اوس تا وړاندې وویلې په خپلو خبرو کې چې کیدای شي په بحرین باندې زه بند یم هلته کې چې کوم دی نو آیا چې ته راتلې تا ویزه کینسل کړه سی حساب سره راغلی د بحرین نه او ستا چې هلته کې کوم کار روزګار زه بخي خبرم نه وم چې دوی زه د بحرین په قانون کې د بحرین چې کوم قانون و ما ته جج فیصله راکړه په قانون کې لیکلی و چې صابرون چې یعنی ته بخي دلته هیڅ ګناه نه لري د بحرین په قانون کې ته پاک صفای ته د آزاد کړلای شي کنه. نو د سی آر ډي ولته ما خبره وکړه ته چې کومه خفیه اداره ده لکه پاکستان کې آی اس آی د افغانستان کې ان ډي اس تا یا د نور ملکونو ادارې دي کنه د سی آر ډي کس ما خبره وکړه هغه پاکستاني وو او دومره چې سکندر نوم یو چې د لاورو کده بټ آباد ما ورته ویل معلومات خو قانون اجازه را کړی دا چې زه د دلته خوشی کړی شم وای نه وای دا د قانون خبرې نه دي نه دا ستا په لاس کې دا وای د پاکستان سفارتخانه د پاکستان دغه غواړي چې ته دی واستول شي وای دا اوس د بحرین د قانون د وس خبره نه ده. نو دا سیر اولی ګرم چې زه بخي په دینه هم خبر چې زه کوم ځای ته ځم څه کله ټیکټ په لاس راکوي دا د ملتان ټیکټ دی تاسو په ملتان کوزیږئ په ګرم ځمکه کوزیږئ ملتان ته راوستئ بالکل ملتان او دلته ته وایي چې دلته چې کم دی ته ولې موږ راوستئ دلته ته بیا وایي نه دلته خو بخي دوی ځانونه داسې نه جاڼه چولې و چې کوم د اف آی ولا کسان وو مونږ چې کینه ول ما ورته ویل مال زه پوهېږم کنه په دې خبره چې تاسو مونږ ولې کینه ولې یو کنه خو هغه به یو باندې کوله بل نه تاسو ایمیګریشن ورکیو کې فرق دي تاسو د مخ او د کیمبري دغه کې فرق دی او دا چې یو بیرین واته کسان راغلل په ساده کپړو کې کنه مونږ یو چت کړو د ځان سره دی وخت چې کوم دینو ګیلمن چې کوم خبره کوي باید د خبريال په حساب انداز ما فرض دی ډیوټي دی چې زه تاسو د حکومت دریز هم وایم چې دی ولې راوستي خو د حکومت کوم دریز نشته په دې اړه باندې دی وخت چې ګیلمن ولې د پاک بحرین نه را ډیپورټ کړي دی دا غزنه چې کوم دین د بحرین د حکومت نه غوښتنه کړي چې دی واپس راولېږي مونږ سره نشته دی وخت مونږ په دې لړ کې کوشش هم کړی چې چارواکو سره رابطه وکړو تاسو ته وکړو چې ګیلمن پښتين څوک چې په کام پښتون دی او وایي چې د چې کوم دین خپل مزدوري لپاره تلو بحرین ته وایي چې خپل حق لپاره مې الته فیسبوک لایو کولی او په فیسبوک براتلم او هغه د وجنه چې کم نه نو زما روزګار او زما هر سال ته ختم کړی شو دلته راوځم د حکومت کوم د وخت د ما سره بس دا دریز دی وکیل خان له بس په دې وجه یې ریپورت کړم او ماته یې ویل بار چې زمانہ په پښتنه غنه کې دغه کسان چې مالی دلی زما سترګې بند زما لاسونه بند زما شي ما هیڅ نه دی لیدلی کنه خو دوی به ماته په خبرو کې چې زمانه انټرویو کې دا ماته به ویل وای تا یو واره ویډیوګانې کولې او یو واره باندې شعرونه ویل او دا باندې ویل کنه وای بس په دې وجه هغه خو دوی ماته مخامخ ویل دا دریز دی صحیح نو شیرونه خو ملنګ جان بابا هم ویلو او بیا به چې کم دی نو تاسو وختي په خپل خبرو کې وی چې هغه کې راته وی چې جانان مې یاد واو کنه او په یو ځل مې ول مې خپل کله بیا مې په لاس کړ دغه شانته د زولنو ذکر شری کو نو دغه شعر چې کوم دی او تاریخ لري که څوک معلومول غواړي معلومه کې چې تاریخ زپویم هغه شعر ما ته پته ده چې دغه ډیر تاریخ لري او دغه چې کوم دی نو هغه به انقلابي شاعري ویلې او مشکلات او ستونزې پکې وي پروګرام وخت سره رسیدونکو ګیلمن کدا سي کم نظم کم شعر د یاد وي او خپل مینوالو سره شریکول غواړي دی وی اوریدونکو کتونکو سره شریکول غواړي بیا تاسو اجازه درکوم من اخیری په دې دوه درې بیت اجازه واخلم وای ته مونږ په مربونو یاروي نه کمکلی مونږ په تکلیفونو یاروي نه کمکلی مونږ انقلابیان یو زولنو ته هر کله کوو مونږ په زندانونو یاروي نه کمکلی زګلمن وزیر افغان ابن افغان ما ته ما په غوښونو یاروي نه کمکلی ډیره زیاته مننه وکیل خان الله د وخت را کول او د ټولو ملګرو پښتنو افغانانو مننه چې مونږ ولیدو ویز غملو را سره پاتې شول خدای دې په ټول لرو بر پښتون افغان وطن کې امن او تلپاتې سوله راولي نو ډیره زیاته مننه وکیل خان الله د خدای په امان ډیره مننه ګیلمن صاحب تاسو چې دی وته وخت راکو او را سره خبرې ترې کړې خپل ډیر خیال ساتي او دغه شانتي وخت تاسو ته بلنه درکو په پروګرامونو کې راځي خپل نظمونه خپل شعرونه او د خپل ځوحال او دغه شانتي کمی مسلې کمی ستونزې چې پښتنو ته دی په دغه سیمه باندې نو اب تاسو بیانوي نن دلته دا وکیل خان ناشته سبا کې دي شپل وکیل خان ناشوي هغه به هم د دیوا بلیګي د پښتنو د پاره او دغه پښتنو غږ به اوچتوي چې څنګه مې چې ویلې چې نن زدلته په خپل وکیل خان ناسم کې دي سبا ما په دلته بل وکیل خان ناس په دیوا کې به د پښتنو د غږ همیشوي یو جهان مننه خوشاله اوسه ژوندې اوسه ګړندې اوسه ډیر مننه کله مونږ کتونکو دا ګیلمن پښتين صاحب تاسو دای خبره ترې وره دي ګیلمن پښتين تکړه ځوان دی په بحرین کې خپل مزدوري کوله او وایي چې د پښتنو د لپاره خپل غږ پورته کوي هغه پښتانه چې هغه خپل
خپل غږ نشي پورته کولی، نو دوی وایي چې دوی د هغې دپاره غږ پورته کوي، د خپل قلم د لارې، د خپل شعر د لارې په دغه کې دوی د هغې دپاره غږ پورته کوي. ګیلمن پشتین د پی ټي ایم سره هم تعلق لري. پی ټي ایم هغه تحریک دی په پاکستان کې کوم چې په پاکستان کې د پښتنو دپاره خصوصا چې کوم قبایلي ضلعې دي په هغې کې بیا ورسره د نورو پښتنو دپاره دوی د هغې دپاره غږ پورته کړی او دوی ځینې غوښتنې لري د پاکستان د حکومت نه، د پاکستان د ادارو نه، او هغه د غوښتنې او هغه کومې چې کوم د دوی خواستونه دي یا د هغې چې کومې غوښتنې دي هغه وایي چې د پاکستان د آئین او قانون په رڼا کې دي. په پی ټي ایم باندې بعضې وخت په حکومتي چارواکي مطلب د پاکستان ادارې دا تور لګوي چې ګنې پی ټي ایم ته کومې پیسې یا فنډینګ راځي دا د خارج نه راځي. خارج نه مطلب دا دی چې د دوه ملکونو استخباراتي ادارې پکې یادول کېږي. هغه ادارې یو د افغانستان NDS او بل چې کوم د هندوستان را دا استخباراتي ادارې دي. خو پی ټي ایم په کلکه سره دغه تورونه ردوي چې موږ ته د چا نه هم پیسې نه راځي، او بلکې موږ په خپل ملک کې په خپل وطن په پاکستان کې د پاکستان د آئین او د پاکستان د قانون په رڼا کې خپل حقونه غواړو، خپل غوښتنې کوو. د دې ترڅنګ د پاکستان زیاتره سیاسي پارټۍ دا هم وایي چې د پی ټي ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کومې غوښتنې دي هغه سمې غوښتنې دي. خو ادارې په تر دې چې د پاکستان پوز هم دا خبره کوي چې د دوی غوښتنې ټیک دي، د دوی غوښتنې غلطې نه دي، خو د دوی لهجه او د دوی طریقه غلطه ده. نو وخت په وخت د دوی غړي نیول کېږي او بیا د عدالتونو لخوا چې کله دوی ونیول شي د عدالتونو لخوا راخوشي هم شي. څنګه لنډ مثال یې ګیلمن پشتین دی، څو چې څو ورځې وړاندې ونیول شو، 2-3 ورځې په جیل کې ساتل وروستو واپس را پرېښودلی شو، ځکه چې کوم تورونه کوم جرمونه په دوی باندې لګولی شوي هغه ثابت نشي. دوی باندې ترهګرۍ، د غدارۍ او دغه شانتې د خلکو د راپارولو دغه دپې لګولي کېږي. دغه شانتې ګیلمن په خپلو خبرو کې ویلي چې 10 دپې پرې لګولې شوي، خو په دغه 10 دپو کې دیوم دوی په موږ باندې ثابت نه کړه، نو دغه وجه ده چې دی آزاد ګرځي. نو او وایي چې بیا هم تیار یم د خپل ولس او د خپل قام د ښه ژوند په خاطر باندې نورو جیلونو ته وي تر دې چې مرګ ته مې هم غاړه ایښې. نو دا ګیلمن پشتین صاحب ورته دا خبرې ترې وړ د پاکستان د خبریال په حیث باندې دا ما خپل فرض ګڼل چې د پاکستان د حکومت د پاکستان د ادارو چې کوم دریځ دی د خپل پروګرام برخه جوړه کړم، د ما خبرونه به چې بیلنس لړل شي او تاسو ته هم پوره معلومات ترلاسه وي. مونږ کوشش کوو چې اکثر چارواکي هم دغه شانتې مرکو ته راولو د پاکستان نه، خو د بده مرغه پای کې مونږ بریالي نشو. بیا په میډیا کې چې کوم دریځ موجود وي هغه مونږ تاسو ته وار په وار او بار بار وایو په خپلو خپرونو کې چې د حکومت دریځ دا دی او د پاکستان د ادارو دریځ دا دی. مونږه خبريالان یو، مونږه ملکونه جوړو یا روانونه، مونږ تاسو ته صرف هغه خلک هغه مخونه مخامخ کو څوک چې غوښتنې لري، څوک چې د بشري حقوقو خبره کوي، نو هغه خلک مونږ تاسو ته مخامخ کو. فیصله په تاسو باندې. وکیل خان د ناخلی اجازه چې چرته هم یې بریالي اوسئ، خوشاله اوسئ او د لوی الله په امان.